سلامونه جوړ تازه د پنجاب لوبډلې د ګجرات لوبډلې ته ماتې ورکړه. عظمت مرزي ته د هغه مینوالو ته او د لوبډلې او د لوبډلې لوبغاړو ته مبارکي وایم، ځکه عظمت د پنجاب په ټیم کې لوبیږي. راشد خان لوبه وبایلله او د راشد خان لپاره د لوبې پایله ښه نه وه، مګر په خپله د راشد خان لپاره ښه خبر دا و چې د په آی پی ایل کې 150 ویکټې پوره کړي. راشد خان د 2018 کال نه را په دې وخت په آی پی ایل کې لوبیږي او دا څو سیزنه دی چې د ګجرات په ټیم کې لوبیږي او د 2015 کال سیزن یې د ویکټې په اخیستو سره پیل کړ. په خپل اول اور کې ویکټ واخیسته. هیله دا ده چې په نورو لوبو کې ښه وځلیږي. جالبه خبره پکې دا وه چې کله عظمت مرزي راغی، راشد خان ورته بالینګ کوو، راشد خان ته مخامخ شو، نو عظمت مرزي په لومړي بال باندې د 2015 کال د آی پی ایل د سیزن په لومړي بال باندې چې عظمت مرزي ورته مخامخ شو، نو شپږیزې ووهله. عظمت مرزي په شپږیزې باندې دا لیک پیل کړ او راشد خان د ویکټو په اخیستو سره لیک پیل کړ. د ګجرات او د پنجاب لوبې ته که موږ وګورو، دغه لوبه په اصل کې د پنجاب د لوبډلې کپټان شریاس د ګجرات نه وتروړله. داسې یو ښه انینګز یې وکړه چې 90 منډې وکړې، که څه هم سلیزه یې ونه کړه، خو هغه د ډېر هدف په ټاکلو کې ډېر مهم رول ولوباوه. او تر څنګ یې شاشن سنګ د هغه اخري هغه فینیشر چې بولي دی راغی او په کمو توپونو باندې شپږیزې او څلوریزې ووهلې او هدف یې 240 ته ورسوه. همدغه علت و چې د ګجرات لوبډلې ونه شو کولی دا هدف پوره کړي. خبره چې شي ده، خبره دا ده چې ولې په ښو توپ اچوونکو باندې ډېرې منډې کېږي. زما په نظر څو خبرې دي. یوه خبره خو دا ده چې د آی پی ایل د لوبو لپاره دا میدانونه ډېر کوچني ټاکل شوي دي، حدودات یا بونډي چې بلل کېږي هغه هم ورته واړه ټاکل شوي دي. نو کله چې بال ښه ټایم شي نو هغه څلوریزه او شپږیزه کېږي. دویم علت دا دی چې دا تجارتي لوبې دي، تلویزیونونه پکې اعلانونه اخلي، میدان ته خلک راځي، ټکټونه پلورل کېږي، په میدان کې هم تجارتي اعلانونه کېږي او یوه تفریحي لوبه ده. نو دا باید هغه وخت چې ورته ټاکل شوی 3 ساعته 4 ساعته یا 5 ساعته باید هغه ټول وخت پکې په پام کې ونیول شي. پیچونه د توپ وهونکو لپاره ښه برابرېږي چې غټ هدفونه وټاکل شي چې دا ټول مسایل پکې په پام کې ونیول شي. بله خبره دا ده چې میس فیلډینګ هم ډېر وشو. هم د ګجرات لوبډلې میس فیلډینګ وکړه او هم د پنجاب لوبډلې میس فیلډینګ وکړه. دومره ډېر میس فیلډینګ وشو، کیچونه ډراپ شول چې د پنجاب لوبډلې خو په خپل ټویټر کې د پاکستان د لوبډلې د یوې لوبې د کیچ د میس کولو یو تصویر خپور کړی دی، یعنې یو ډول ملنډې وهلي دي چې دومره کیچونه مه ډراپ کوي. د پاکستان د لوبډله ځان نه مه جوړوئ. دومره چې کله میس فیلډینګ وشي، کیچونه ډراپ شي، نو طبیعي ده چې لوبه خرابیږي. او ښه بالران، هوښیار بالران هغه ډېر اورونه چې کوي، نو په دغسې یو حالاتو کې هغوی کوشش کوي چې د متفاوتو لارو چارو نه استفاده وکړي، ویریشنز وکاروي، لکه یو بال سلو واچوي، یو سلو بالر وي، یو ګوګلي واچوي، یو فلیپر واچوي او یو ریګولر لګ سپین وکړي. نو بېلابېل بالونه چې وکړي، نو هغه بیټسمین بیا نشي کولی چې تا ښه ریډ کړي او یا ښه شاټ در باندې ووهي. تاسو د پنجاب دغه بالر وګورئ چې 18 او 19 اورونه وکړل، ډېر اورونه وکړل، ټول یې آف ته کول او پوهېده چې دا چپلاسي بیټسمنان آف ته شاټونه نشي وهلی. نو دغه علتونه دي چې په ښو توپ اچوونکو باندې ډېرې منډې کېږي. ښه، زما لپاره او د افغان مینوالو لپاره ښه خبر پکې دا وه چې د افغانستان د لوبغاړو نن لوبه وکړه. یو لوبه وګټله او بل لوبه وبایلله، خو دا دواړه داسې لوبغاړي دي چې عظمت مرزي 2023 کال نړیوال ستوری شو، بهترین غوره لوبغاړی وټاکل شو. راشد خان د 2023 کال د شل اوریزو لوبو په غوره لوبډلې کې هم شامل دی او د لسیزې غوره لوبغاړی هم دی او لومړی لوبغاړی دی چې په 10 اورونو کې تر 610 ورپورته ویکټې اخلي. یوه بله خبره هم کومه د شریاس په اړه. شریاس په T20 کې 6,000 منډې پوره کړي او د یو بهترین لوبغاړی دی چې څنګه راغی او څنګه لوبه شروع کړه. نو د اول سر نه دا معلومېده چې د لوبې روح بدلوي. او شاشنګ چې کله هیټینګ شروع کړو، بیا شاشنګ وویل چې ما ته شریاز وویل چې زما په سنچري پسې په سلیزې پسې مه ګرځېږه، ته بال ته ګوره او شپږیزه وهه، ځکه چې هغه وخت کې د لوبې د روح بدلولو خبره وه او د لوبډلې د ګټې خبره وه. نو شریاز دا قرباني ورکړه او سټرایک هغه ته پرېښودو چې هغه ډېرې منډې وکړي. د آی پی ایل بله لوبه چې ده هغه د راجستان رایلز او د کلکتې ترمنځ ده. په کلکتې کې ګورباز او په راجستان رایلز کې